دې پرېږدم په ټک چې دې سړوم تا بابا وجه سله ته سره دې نه پرېږدم نه دې معاف کوم تا نیکه ووجې لاړې څه وایې ته لالا زه ډېر زیات مجبوره وم په څه شي مجبوره وې بابا زه تنګ کړی وم ډېر زیات زه د کور نه راخلاص کړم لالا بوتلم یې بنټه لکه بچیان یو دی ښه بام یې موندو ښه څه له بابا تا چې څه له راوستم زه دا ما دې له راوستې که نه چې دا قرباني به کوو خو خیر یې سکالی بابا سکالی د قربانونو خبرې سمې نشته زمونږ دا سمې یا کنې دا به ټیکه دی بابا پردي څاروي دي خدای ته وګوره پرې ته راځه دلته به څوک راشي وبه چې غله دي نه کېدی ځکه نه شي چې د ما چې وخت ما چېرته قرباني ده پرېښیم نه پاتې پرې خو زمونږ په قربانۍ کوم ځای سمې دی په 8,000 په 8,000 په لاک روپۍ باندې څاروی دی ټول خلک په بورا باندې جنت ته ځي زه به پاتې کېږم تا ملونه صحیح کوه په موږ باندې نه ده فرض قرباني زمونږ غریبي ده غریبي ده خو دغه زما چې وخت ما قرباني نه ده پرېښې نه به دې پرې خو بابا لیونی کېږم راځه زما په دې څاروو سمې نشته پرېږده راځه پرېږده پرې دې څاروي زه خو د سره نه کېږي که نه کېږي نو دا غځې نه مې په زورونو باندې بابا واپس راوست کور ته چې کور ته مې څنګه راوست په سبا سهار باندې مې کاته ما بچې ولې تاسو خو ژاړئ ستا نیکه زموږ نه مرګومی راکاکله زموږ مرګومی راکا موږ نه هرڅو زما نیکه نه ورغومی راوتښتو یاره په ما باندې فرض شو چې د څه غم وکړم راځئ کښېنئ زه دلته راولمه د ده یوه لپه خونده دی خدای په نیکه واړه دلته کښېنئ زه راځمه بابا داسې دي هلکه دا پیسه مې راوست دا دې را نه وستو دا دې د هلکانو نه راوتښته ورغلې ته کور کې ناستې ژاړي صاحبګل ته نو څونه مې راوست صاحبګل نه چې راغلې که ته په کور کې ناستې سړي ته دا څه لا به شروع کړله مسلمانه ځینې خلکو له څاروي چې کله په بڼ کې به پردو څاروو پورې غوټه کېږي نو هغه واړه ما صاحبګل ما منوسي هغه مې ولېږل کور ته او ورغومی مې ورته حواله کړو نو چې د هغه ځای نه هغه ولاړو نو بیا به چې کوم ځای به مې څه کار کوو بچا ماله قرباني مې روټۍ خوړه بچا ماله قرباني نو ډېر زیات یې تنګ کړم ما وی اوس دله به کوم ځای قرباني کومه تللی به په سوداګرو پسې چېرته که نه قرباني به یې ول اغستې وه لالا په سوداګر پسې تللی وم په یو سوداګر پسې لاړم السلام علیکم کلیواله وعلیکم السلام ښه سروري خیر دی دا څاروی د قرباني دی او د دې ته څو روپۍ ټانګې وایي خو زه 1.5 لاک روپۍ 1.5 لاک او جی بالکل د دې غوښانو نه به زما په خیال رسګولۍ جوړېږي نه بیا د بولو نه بیا کره پټرول جوړېږي نه نو بیا څنګه 1.5 لاک روپۍ دي دا که 1.5 لاک روپۍ دي نن سبا د څاروو ریټونه دا دي مهنګایي ته وګوره وروره سمه خبره وکړه که ډېر 40,000 روپۍ غواړي چې دله درکړمه دا څه ګپ دی ګستاخ دا خوله د دې د اغستو ده یاره ملګري مهرباني به دې هلته نیکه مې دی هغه ډېر زیات کیس دی نیکه دې ده نیکه ته دې ووایه نن سبا کوم ریټونه چلیږي د څاروو منډۍ کې تپوس وکړه ښه اخري به په څو راکړي بې لکه رسګولۍ راوغورځولې په څو به یې راکړي اخري 1,30,000 روپۍ به ولري نه مڼه دې نه به کمه دا نه کېږي دې ته وګوره پیسې به څنګه غواړې پیسې بالکل نغدې چاته چې دا دې په لاس کې واغستو نو پیسې به راکړي لکه نیټه راسره وکړه داسې یو میاشت بعد میټې نشتي نیټو خبرې نشتي نغد پیسې چې دي مهرباني به دې ملګري دا څاروی راته حواله کړه دا رسګلو والا نه بالکل دا شی خو قارېږي دا قارېږي نه ته وینا کمه وکړه د پیسو د دې بېزتي دې وکړه ها 30,000 روپۍ دې ویندله خو څه په نه وړ دي مهرباني وکړه زه په 80,000 راله راکړه اخري پیسې به کېدی نشي لمبۍ به پیسې راکړئ 1,30,000 روپۍ السلام علیکم دا د پټرولو دا ماشین دي سمبالوه زما به دې سره ځه دا ستا کار نه دی راغسته نو هغه دا ګټې وټې ویلې په بل پسې به تللی وې که نه پودار به دې ول اغستی ما به پیسې ورکړ وې لالا په بل پسې هم تللی وم لکه دې سرو ته رابوتاوه که شوړه موړه پې ووایي کسان روان دي ګیراکو
او برابر کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر دي. خیر مشره طبیعت ښه دی. الحمدلله. دا مخامخ چې کوم واړی دا تاسو او جی دا زمونږ ده. په دې کې د سیټ ته دا برګه غوا چې ولاړه ده کنه. بالکل. د دې څه قیمت دی؟ د دې 1,80,000 روپۍ قیمت دی. ولې؟ څه وایي مشره؟ نو ولې؟ دا خو د 80,000 روپو غوا ده. ګوره ځان پوه کا څاروي ګران دي او بله خبره دا ده چې دا زمونږ سیزن دی. زما ځان له 4-5 قربانۍ دي زه هغه پکې پرې کومه. دې کې پرې کوې؟ دې کې پرې کومه. او 4-5 لکه روپۍ زما ملګری دی پارټنر دی هغه وایي چې دې کې به وباسو. خلکو نه سرمنې وباسو موږ سرمنې پټ سچ سرمنې دې وباسو. په دغه 1,80,000 راکړه خو لکه نیټه به راکړه. نیټې میټې بالکل نه کوم په دې 1,000 روپۍ کې راکنه لږ شه 5,000 لږ شه سړیا لږ شه. په دې وخت کې ما 15 ساعت مې خرڅ کړي. نو بیا مې چل کړی وای زه چې هغه دا چلو قرباني نه میلاوېده. نو بیا رالم کور ته څه ملاسته مانو بچا ماله قرباني. او نو مړه دا اوس دي یاره خوب دې نم نشي کولی اوس هر ځای قرباني هر ځای قرباني. نو دقه چغې به را راتلي. نو بیا مې اچانک موبایل راواغستو. سپی په شا ومه به یې شروع کړي. زه یم چې زوړ پنډه دی در سره یې که نه به یې کپرۍ ولي او غار یې کېدل. دا څه وایي مولوي صاحب؟ زه یم چې زوړ پنډه دی در سره یې که نه به یې کپرۍ ولي او غار یې کېدل. مسلمانانو تر اوسه ته کوم ځای وي چې زه دومره ذلیله کړم ته اوس وایي چې غار یې کوي. دا خو زما د مطلب خبره ده. زه خو ترېنه مکمل تنګ یم. دا خو واقعي دا غار کول غواړي مسلمانه. زه خو پوزې له راوستم اوس دې زه څنګه غار کوم. زموږ خو پنډه ځای نشته. دغه خبرې دغه مولوي صاحب بیان مې راواړو. مولوي صاحب پکې ته ووایي دا سپینګیري چې دي وي دا بغرۍ کوی وي. نو بیا ما ووایي په پنډه ځي بغرۍ کوي. لالا خو زموږ خو پنډه ځای نه ولته دا تبر ایښی و. نو زه راولګېدم هغه تبر مې راواغست. بابا مې د ځان څه ور واغستو. ابو مې تولته په هغه سمسته کې مې بغرۍ کو. ها په سمسته کې دې بغرۍ کو. خلک د خپلو مشرانو قدر کوي عزت کوي. د سپینګرو هر سپینګر عزت کوي. مولوي صاحب چې وي هغه پید نه هغه زموږ نه زیات پید. هغه چې وي بغرۍ کوي موږ نه زیات پید. نو هغه خود پید د عالمو یو مولا یا به په خبره کې خطا شوی یا به تېروتی. دا نور مولیان چې دومره خبرې کوي که نه دا صحیح خبرې کوي. تا په یوه صحیح خبره عمل وکړو. لالا په دغه خبره مې ولا وکړو که نه هغه بغرۍ کوي. نو موږ خو دغه فیسبوک دغه یوټیوب ګورو په هغې کې چې دا مولیان څه وایي موږ په هغې عمل کوو. نو په صحیح خبرو سره عمل کوي. تم د بغرۍ کولو قابل اوس راوستی مې اجې چې بغرۍ دې کړمه. خو به ما په تا کې بیا څه فرق دی چې زه تا بغرۍ کړمه. لالا ما معاف کړه بیا به داسې کار نه کوم. ته د معافۍ قابل نه یې. ځه پاڅه ځه. السلام علیکم ملګرو. زمونږ د ویډیو مقصد چې دی که نه هغه هرګز په چا باندې ټک کول نه دي یا څوک غلط ثابتول نه دي یا زمونږ د ویډیو مقصد دا نه دی چې یاره د دې انسان دا غلطي دی دا غلطي ده. خو مالا یا چې څومره د سوشل میډیا ورکران دي یا چې څومره مطلب مشران دي یا څوک د چا پین فالوینګ دی مطلب چې هغه خلک اوري د هغو خبرې ته خلک غوږ ږدي یا د هغو خبره چاته رسي. نو موږ ټولو له یو داسې میسج ورکول پکار دی پوزیټیو چې د هغې نه خلک څه زده کړه وکړي. د هغې نه زموږ ماشومانو ته زموږ معاشرې ته ښه تربیت میلو شي او د هغې ښه اثر چې کوم دی زموږ په معاشره باندې پرېوځي. نو به هر حال موږ د ویډیو مقصد هرګز دا نه دی چې یاره دغه انسان غلطه وکړه یا د انسان غلطه خبره وکړه. هر انسان دی د انسان نه غلطي کېږي. نو به هر حال که ویډیو کې څه غلطي شوي نو موږ د هغې هم ستاسو نه معذرت غواړو یا د چا دیلهزاري شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو د سره لایک کړئ شیر کړئ. کومو ملګرو چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مهرباني.